خپل ځان معرفي کړې، ستا نوم دې څه ده؟ حاجي باکا یم، د سنګین د بازار یم، د ملا مشر اکا یم. حاجي صاحب، ما اورېدلي دي چې تاسې د شپږو شهیدانو شویو زامنو پلار یاستئ او د اشغال په مقابل کې مو یو په بل پسې شپږ زامن شهیدان سوي دي. که دغه کیسه راته بیان کړي، څه وخت شهیدان سوي دي او چیرې شهیدان سوي دي؟ زما د زوی سره شهید سو، یو واری شهید سو، بیا بل شهید سو، بیا بل شهید سو، بیا بل د چا پرغه سره راغی. که نومان راته واخلې کم کم یې و؟ شاه ولی دی، شیرعلي دی، عبدالغني دی، عبدالباري دی، حضرت عمر دی. او څه وخت شهیدان سوه؟ دا چیرې شهیدان سوه؟ دا د مزمل سره ورسره و، د هغه سره شهیدان سو. یو په دغه ورځ شهید سو، د کاري حضرت سره چې دی شهید، یو په دغه شپه ورسره شهید سو، یو ته د مخه شهید سو. دوه د مزمل سره شهیدان سوله، یو یې د ورور سره شهید سو، د ورور مو سره شهید سو. د مزمل ورور پر پوسته باندې دروجې بارله چې هغه راله، زموږ قرآنونه یې وسوله، دوی دروجې بارله او پوستې ته ور وختله، و زموږ قرآن یې دروجې سوی دی، موږ دروجې ورځو. زما بل زوی کې ویلي و چې بابک ته ووایه چې موږ شهیدانېږو، سبا ګرشته، سبا به راشي، موږ به راوباسي. او هغه بل چې و، نور چې و، دوه د کاري حضرت سره شهیدان سوله، دوه د سره شهیدان سوله، د مزمل سره. یو په چاپه کې شهید سو، یو په شروع کې شهید. د نوبت څخه په شپه راورسېدې، تیارې پسې راغلې، په شهادت یې ورسوه. یو په شروع کې شهید سو. دا شپږ شهیدان سوي دي. د رب سره راضي یم، رب ځینې سي ناراضه. یو شکر د خدای زه نسم ادا کولی چې دا بچیان ما نه درلودی، د کفر په سپر به څوک درېدلی وای. دا زما سپین سرې نورزې ده، ما ته وایي خوا به ده نه کړې، که د پوستې سره وړي وای ما به تا به ژړلی. چې د مزمل څه پوښتنه وکړې، د هغه عمه ده، په خدای دې زما قسم وي چې د یار چا ته دا کیسه وکړي چې هغه داسې خوب یوسي. پر دغه شکل د زما ګرېوانه ته بیا لاس راواچوه، چارې وي بیا راوي، زما ګرېوان ته بیا لاس راواچوه، ولې سره تریب یې. دا شکر زه ته د خدای نه سو ادا کولی چې ما ته د خدای دلا ده چې بچیان راکړل. هغه د کفر په مقابل ودرېدل، هغه د کفر په مرمۍ باندې شهیدان سوله. ته ولې سره تریب یې؟ دا شکر زه ته د خدای نه سو ادا کولی. یو زوی یې له وله بلا کلس کړی مخې، اوله زما ګرېوان ټینګ کړي چې وواره دې مبارک چې د دوی شهادت. ستاسې دا یو زوی شهید سو، دا یو زوی چې د شهید سو، له هغه وروسته بیا دا دوم دې ولې بیا جهاد ته ولېږئ؟ اوس مې نور در ولي ته هغه داسې دا کفار دي راغلي دي، کفار راغلي دي، زموږ د دین دښمنان دي، زموږ د کفر سپر کړي دي دا بچیان. موږ د قرآن دفاع کوو. په خدای تعالی دې زما قسم وي چې دا کوچي دا ما ویلي دي ورته، مزمل ته یو کوچناک زوی لرم، خلک ما ته وایي بس که شپږ زامن دي شهیدان سوه، چې دغه یو کوچنی پاتېږي تر هغه وخته زه معاینه نه ورته کښېنو، ورکوو یې په لاس. د کفر دفاع ده کوي. خدای تعالی په بل ورځ دا شعر دا پوښتنه زما څه ونه کړي چې بچیان مې درکړه، تا بارات پر څه استعمال کړه، تا په کومه لار استعمال کړه؟ نو موږ ورته وایم تا راکړه، ما ستا په لار استعمال کړه. په خدای دې زما قسم وي چې دغه اوس دغه شهید سو، دا بل مو ورځ تا وه، زړه یې په ذاته خدای که غوښتي چې ولاړ شي. مور یې باره ورته ویل زویه، باره ورته ویل زویه، دا کار مه یې لکه، دا کار دا وطاق مه پرېږدئ. په ورځ دا شعر به مو ځو، دا ستا پلار څه ورته وایي؟ الله تعالی ته چې وایي بچیان مې درکړي وه، تا ولې نصیحت ورته ونه کړي؟ په خدای دې زما قسم کې خوښه وه. وروا مو ستا وه، ولاړه. یو بل مسۍ مې دی دلته اوس وطاق لري، په دغه په قرباني غږ کې، هغه مې ورسره واستاوه. ویل چې وارو انډیوالانو یې ورته وویل موږ وختي علاقه ته ولې نه رالې؟ ویل ده باره ورته وویل چې زه اوس څه علاقه راغلی، زموږ پلار نه پرېښوم پسې راواخېست، زموږ پلار نه پرېښوم، مور پلار پسې راواخېستله. وروره کفر دی راغلی دی، په دې کې هېڅ شک نشته. دا خبره مه کوئ چې ولې ټپي سوم، ولې بندي سوم، ولې شهید سوم. په خدای دې زما قسم وي که جنګ پر بشري بې پر قرآن ولا که راباندې دي د کفر ولا بلا کومه یا پر باندې دي. مزمل ته ما ویل مال دا څونه د خدای تعالی فضل دی، مور پلار یې ګرځي، د جنګ څخه دی نه ځینې ګرځي. و ده ته ما ویل مال که ته پلار درته ویلی چې کفار راله ور ووځه، ته تر شا درېدلی چې ته ولې ور ووځې، دا به موږ شته کولی. دا د څونه د خدای رحم دی، د داسې عالم د خدای او رسول قرآن علیه السلام په روی سره وساتي چې زوی یې د کفر سپر کېږي، د کفر سره جنګ کوي، د قرآن دفاع کوي، او دی ورته زویه قرار کښېنه، خپلې شپې شېره به په تا ارام ولاکه وباسي. نو د داسې حال کې موږ ته خدای رسول قرآن علیه السلام په روی سره وساتي. د یو زوی راپاته دی، د بل زوی راپاته دی، د بل لور راپاته ده، بل ته مې واده وکړي کال یې نه کړي ورسره پوره، دوه ته مې کوزېنم. دا احتمال راپاته دي، کونډیان یې راته ناست
نو زه دا شکر د خدای نه شم ادا کولی چې دا یتیمان زما په کور کې دي او دوی پر ما باندې ژاړي او دوی وایي هغه څه سو ما ته وایي دا یو وایي هغه کله راځي موږ ته راځي وایي هغه جان کله راځي دغه شکر د خدای موږ نسو ادا کولی چې الله زموږ پر زړو باندې خبر دی الله زموږ پر زړو باندې علم لري چې زموږ زړونه به په څه شکل نو وروره تر دې شکر تر دې ښه ورځ تر دې ښه ساعت نشته لکه اوس چې پر موږ تاسې راغلی معلوم دا رانه شي چې ته ښه دا زما غوږ ګوره چې بوڼ دی دا د شوروي د وخت راکټ دا شکل کوي د شوروي د وخته څه درېدلی یم د رب ورسره راضي یم انشاءالله په فضل د خدای الله خو زما څخه دا سوال به نه کړي چې اتا نه کوه یا په زامنو نه دا مې لمسی دی د لور زوی مې دی زما سره راسره دی دی د لیز وکړی د ما سره لوی شوی بل زوی مې دی دغه ځای زه د رب ورسره راضي یم اجملا صاحب یو شکر د خدای زه نه شم ادا کولی اوس خو الحمدلله حاجي بابا دا ستا د زامنو د قربانۍ نتیجه وسیله د ټول افغانستان کې فتوحات دي ډېرې سیمې نیول سوي دا اوس د ګرشک ولسوالۍ کې ته ناست یې دا هم الحمدلله فتحه سوې ده نو دا ستا د زامنو د وینو قرباني وسې دغه کفار الله تعالی مات کړو دوی خو اوس ویل دي چې موږ وځو که چیرې نه وتل د امریکایانو دا کفار بیا ستا څه پیغام دی ورته تر څه وخته به ورسره جنګېږي ما تر هغه وخته پورې دوی ته په خیال کې دی یو کوچنک زوی مې دی دا زما لمسي لیدلی دی تر هغه وخته پورې زه نه ورته کښېنم چې یا خلاصېږي یا کفار وي چې یا د زامنو څخه خلاصېږم 12 زامن مې 6 شهیدان سوي دي 6 پاته دي او لمسیان مې دا لمسی مې دي بل لمسی مې دي زامن مې اوس هم ولاړ دي لمسیان مې هم ولاړ دي تر هغه وخته پورې زه نه کښېنم چې زه ومانه سره پاتې یم حاجي صاحب ولې دونه غټې قربانۍ ته آماده یې د څه دپاره دا د دغه دپاره آماده یم چې دا زموږ قرآن خرابوي دا زموږ د قرآن په خرابېدو پسې راغلي دي دا زموږ د دین په خرابېدو پسې راغلي دي دا زموږ د قرآن په خرابېدو پسې راغلي یعنې ستا ارمان یو اسلامي نظام ده زما ارمان دغه دی چې ګډ د زامن مې په شهادت ورسېږي او زه خدای تعالی اسلامي نظام ابین ته راولي او خدای تعالی اسلام کامیابه کړي تر زامنو زه تېر یم ناپوه خلک زه وینم زما زوی شهید سو نو که باید شهید د کافرانو وي که د مسلمانانو وي دا د دې مسلماني کامل مسلماني نه ده شهیدان به ورکوي که شهیدان مر نه کړي بندیان مر نه کړي پر ما باندې دا حالات راغلی دي حاجي ملا صاحب چاپه را په ما ډېر چاپي چې زما پوښتنه وکړي دونه تکلیفونه کفارو ما ته زما ګر سره نه پسوي دغه تکلیفونه یې راکړي دي چې زما اوس زامن یې ورسره وتړله ورسره یې بوتل زه یې وتړلم زه چې رایله کړم چې رالم کور ته سپین سرې ژړله ما ولې ژاړې باره یې راته وویله چې ګر د کفارو بوتل ما ورته ویل ژاړې بیا ولې دا کفار کفر د اسلام دشمن دی اسلام د کفر دشمن دی د دوی نه دي راباندې زموږ پر باندې دی زموږ دغه پر باندې چې دی کافر دی موږ باید د ده سره مقابله وکړو موږ باید د ده سره جنګ و جګړه وکړو خو کافر دی د نبي علیه السلام د وخته زموږ دشمن دی زموږ دوست نه